ابي لیث سمرقندي رحمه الله تنبیه الغافلین کې په دې اولو صفحو کې د یو چا حکایت را نقل کوي. یو ولی الله ته یو سړی راغی، بیا ورته فرمایي ای شیخه ته خو د زمانې ولی الله دلته خلک ما ته هم ښه سړی وایي، وایي دی هم ښه سړی دی. اوس زه په ځان نه پوهېږم، زه څنګه دا معلومه کړم چې زه ښه سړی یم او که بد سړی یم؟ زه په دې نه پوهېږم. هغه ولی الله شخص ورته فرمایي وایي ته دغه خپل اعمال دا د طریقت په کور کې، د تصوف په کور کې د یو ولی الله مخکې بیان کړه. یو ولی الله ته ووایه زه دغه اعمال کوم. که هغه ولی الله دا ستا عمل تایید کړه ښه سړی، او که درته وویل چې دا بد کردار در پکښې دی، دا کار دې غلط دی، نو په دې پوه شه چې صالح نه یې، نیک سړی نه یې. دا یوه طریقه ور وښول. دوهمه طریقه دا ورته بیان کړه چې ته دا خپل پر نفس باندې دنیا را عرض کړه، دا خپل زړه ته دنیا را عرض کړه. که دا ستا په زړه کې د دنیا محبت و او د دنیا راټولول و، نور د آخرت خواته توجه نه و، په دې پوه شه چې بد سړی ښه سړی نه یې. او که د آخرت زړه چې دا درته وویل چې دنیا دا د سړي د لاسه وځي، مقصد د رب کائنات رضا ده، بس په دې پوه شه چې ښه سړی یې. او درېیم شی دا ورته ووایي چې پر ځان باندې مرګ را عرض کړه، د خپل وجود ته ووایه چې تا ته مرګ را روان دی. ته داسې یو ځای ته روان یې چې هغه ځای کې د رب العالمین قضاوت دی، او هغه رب العالمین ته د منکراتو بند کړی. اوس که دا ستا نفس منع وکړه چې یا مرګ نه دی را روان، بس بد سړی. او که دې نفس درته وویل، دا زړه درته وویل چې رښتیا مرګ را روان دی او مرګ ته تیاری پکار دی، او هغه ته د سفر دی، عمومي سفر دی، سفر ته خرچه برابرول پکار دی، نو په دې پوه شه چې ښه سړی دی. او که دا درې علامې د دې درو علامو خلاف در پکښې وي، نو په دې پوه شه چې ښه سړیتوب دې د لاسه وتلی دی. دا یو. دوهمه، د شقیق ابن عبدالله په نامه باندې یو زاهد عابد سړی دی. هم شیخ الاسلام ابي لیث سمرقندي رحمه الله نقل ځینې کوي. یو عجیب انداز کې عبارت عنوان وایي، دی وایي د خلکو څخه 4 خبرې اورم په خلو باندې، خو د دې خلکو خبرې او عمل سره جلا دی. خلک 4 خبرې په عمومیت کې کوي، خو عمل یې هغسې نه دی، په خلو وایي عمل یې نه دی. وایي زه دې ته ډېر تعجب اخیستی یم چې تاسو په خلو باندې او په قول باندې څنګه کردار کوئ او په عمل کې مو څنګه کردار دی. یوه خبره چې د عمومي د ټولو خلکو څخه دی وایي اورم هغه دا دی. خلک وایي موږ د الله رب الجلال بندګان یو، د ټولو خلکو قول دا دی، او د الله رب الجلال بندګان یو، واقعي بندګان یو. خدای فرمایي خلک وایي د الله بندګان یو، خو عملونه د حر شروع کړي دي. بنده خو مریی وي، مریی د خپل بادار مخالفت نه کوي، مریی د خپل بادار د امر سرغړونه نه کوي. خلک وایي موږ د الله بندګان یو، د الله پاک مریان یو، خو عمل چې دی چې کله یې عمل ته وګوري هغه د احرارو کوي، د حرو عمل کوي. حر سړی داسې عمل کوي چې څه یې په مخه ورځي، نه ناروا ګوري نه روا ګوري، نه ښه ګوري نه بد ګوري، چې څه یې خپل خواهش ورته ویل هغسې عمل کوي. دا یو. او دوهم شی پکې دا دی، دی وایي خلک وایي چې مرګ را روان دی او مرګ ته تیاری پکار دی، او دوی عمل داسې عمل کوي لکه هغه خلک چې کوي لکه مرګ چې نه مني. په خوله خو دا وایي مرګ را روان دی، خو عمل یې د مرګ د تیاری نه دی. عمل یې داسې عمل نه دی چې مرګ ته ځان تیار کړي. عمل یې داسې عمل دی چې روا و ناروا نه ګوري. دا دوم شی دی، په قول وایي چې مرګ را روان دی. دریم، خلک دا وایي چې دنیا آخرت چې دی تر دنیا خیر دی، دا مني. په قول کې دا وایي خو دا ګټنګه د دنیا دپاره کوي، د آخرت دپاره هېڅ ګټنګه نه کوي. په خوله باندې دا وایي چې دنیا آخرت چې دی تر دنیا خیر دی،
خو اعمال د دنیا دپاره کوي، کسب و کار د دنیا دپاره کوي، غواړي چې په دنیا کې د شهرت حاصل کړي او په خپل خوله نارې هم دا وایي چې آخرت تر دنیا خیر دی، هغه ابدالآبد زندګي ده، هغه د رب کائنات د خوښې زندګي ده او هغه زندګي ده چې رب العالمین تیاره کړې تا ده. خو عمل یې بیا داسې نه وي، عمل د دنیا دپاره کوي، عمل د دنیا د ډېرښت دپاره کوي. او څلورمه خبره، خلک ټول دا وایي چې رب العالمین پیدا کړي رزق راکوي، رب العالمین مو د رزق کفیل دی، او بیا لاسوهنه او راټولونه هم خپله پکې کوي، روا و ناروا هم نه ګوري. دا شقیق ابن عبدالله فرمایي دا څلور خبرې د خلکو څخه اورمه چې په خوله یې وایي خو عمل یې د دې خلاف دی. خبره دا ده دنیا کې داسې ووسیره لکه ته چې مسافر یې، مسافر چې د کوره وځي دومره خرچه د ځان سره اخلي چې بېرته تر کوره راورسېږي. په سفر کې بنګلې نه جوړي، خالص چې د کوره ووتی دومره خرچه اخلي. دنیا دا نه درته وایم چې دنیا بده ده، دنیا محبت بد دی. د دنیا محبت چې دې زړه ته ولېږي، د دنیا په خاطر چې الله درته خوابله وي، الله درته ناراضه وي، د دنیا په خاطر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې درڅه پاتې وي، د دنیا په خاطر چې تاریخ الجمعه ته جوړ شوی، د دنیا په خاطر چې قریبان او وسیله رحمي درڅه پاتې شوی، د دنیا په خاطر چې فرائض د رب العالمین ته توجه نشته، نو په دې وخت بیا دنیا بده ده.